په حرم شریف کې زناکاره یوه ښځه چې په ښځو کې ډېره ښکلې وه مکې معظمې ته د حج او عمرې په نیت روانه شوه. کله چې د شیطان ویشتلو ځای ته ولاړه نو مشهور شاعر عمر ابن ابي چې د ښځو ډېر شوقي و ولیدل. سړي له ښځې سره خبرې وکړې خو هغې ځواب ورنه کړ. په دوهمه شپه یې ښځې ته لار ونیوه او لاس یې ور واچوه. ښځې ورته وویل زما څخه لرې شه، زه د الله په حرم کې یم او په سترو محرمو ورځو کې یم. ابن ابي پر هغې ډېر ټینګار وکړ خو ښځه له دې څخه ووېرېده چې هسې نه نور خلک په دې حالت باندې خبر شي، نو د سړي لار یې پرېښودل او بېرته خپلې خیمې ته وګرځېدله. په درېیمه شپه ښځې خپل ورور ته وویل زما سره ووځه او د حج مراسم وګوره. کله چې ابن ابي له ښځې سره د هغې ورور ولید نو پر خپل ځای ودرېد. د ښځې لار یې ونه نیوله او له ځان سره یې وخندل او دغه شعر یې ووایه: ژباړه: سپي پر هغه چا حمله کوي چې زمری ورسره نه وي، او سپي له هغې ډلې څخه ویریږي چې ضرر رسوونکی زمری ورسره وي. کله چې عباسي خلیفه ابو جعفر منصور په دې پیښه باندې خبر شو نو ویې ویل زما زړه غواړي چې په قریشو کې هیڅ یوه داسې پیغله پاتې نشي ترڅو په دغې کیسې باندې خبره نشي. د مسلمانانو په یوه ښار کې یوه نیکه او هوښیاره ښځه وه. د هغې یوه لور وه. کله چې به یې لور له کور څخه وتله نو ښځې به خپل زوی ته وویل بچیه له خپلې خور سره دې ووځه، ځکه کله چې ښځه له سړي پرته له کور څخه ووځي په ښار کې داسې ښکاري لکه پسه چې د لیوانو په منځ کې وي، نو د لیوانو هغه کمزوري هم د حملې جرات پر کولی شي. په دې کیسه کې ډېر پندونه شته. یو یې دا دی کوم کسان چې په زړونو کې د زنا او فحشا ناروغي لري ممکن هغوی په هیڅ حالت او هیڅ ځای کې هم خپل فاسد حواس او نفسي خواهشات قابو نشي کړای.